جمهوریت کفر دی. د مغربي او مشرقي اسلامي جمهوریت ترمنځ هیڅ فرق نشته. د جمهوریت او جمهوري نظام په اړه د حضراتو شیخینو مفتی ندیم درویش او شیخ رحم الله حقانی حفظهم الله یو موقف دی. دا خبره چې حضرت شیخ رحم الله حقانی حفظه الله د جمهوریت په اړه له خپلو بیاناتو څخه رجوع کړي هیڅ حقیقت نه لري. شیخ صاحب حفظه الله په خپل موقف کلک ولاړ دی. زمانی عظیم الشان غازی عظیم الشان مجاهد محدث الشیخ رحم الله حفظه الله تعالی ورعاه سر فهرست او زمون سر پرست کی الحمدلله په دې نظام په حق له په دې ترتیب او دعوت کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب محترم څنګه یې؟ طبیعت مزاج حالات ښه دي؟ امید لرم د الله تعالی چې ښه ما جوړ به وي. د یو خبرې مطابق وضاحت مو غوښته. تاسو مخکې ویلو چې جمهوري نظام ته اکابرینو د علماء دیوبند اکابر علماو هغه کفري نظام ویلی دی. دا کفري نظام دی. خو بیا څه خلک بعضې ملګري هغه ستاسو د یو بیان نه اقتباس کوي او د هغې نه دا نشریات کوي چې تاسو د یو طالبانو د روغ جوړې په یو مجلس کې کړی دی. ګرچې په هغه بیان کې جمهوریت ذکر نشته دی. تا جمهوریت نه ذکر کړی بلکې د جمعیت علماء اسلام او د امارت اسلامي په باره کې مداخلات اظهار کړی دی. نو ځینې ملګري د هغې نه دا خلکو ته فهم ته ورچول غواړي چې شیخ صاحب نظر بدل شوی دی او جمهوریت ته اوس کفر نه وایي، د کفري نظام ورته نه وایي. نو تاسو نه جي دا وضاحت طلب دی. ستاسو به ډېره مهرباني چې دا وضاحت وکړئ چې ستاسو نظر بدل شوی دی که نه، هماغه زوړ نظر دی، یعنې جمهوري نظام تاسو اوس هم کفري نظام ګڼئ. جزاکم الله. وعلیکم السلام ورحمت الله. مفتی صاحب محترم ډیره مهرباني، الله مو کامیاب لره. مفتی صاحب محترم زه خو په هر حیثیت ډیر کمزور یم. په دومره اهمه مسئله کې ما ته د نظر د ورکولو او زما په شان کمزورو ته د نظر د ورکولو هیڅ حق نه وي، نو د رجوع به څه معنی؟ البته مخکې چې کوم بیانونه مونږ کړي وو یا یې کوو نو دا د اکابرو فتوی را نقلو، ناقلان یو صرف. نو اکابرو خو رجوع نه ده کړې بلکې تر وفاته پورې په دې نظریه و چې جمهوري نظام کفر دی. نو مونږ هم د اکابرو په دغې نظریه کلک یو. دا د شاه ولی الله الدهلوي رحمه الله، د مولانا اشرف علي تانوي رحمه الله، مولانا یوسف لودینوي شهید رحمه الله، مفتی نظام الدین شامزی رحمه الله او د اسلامي امارت د مفتی اعظم مولانا عبدالعلی دیوبندی رحمه الله په نصب الخیام نومي کتاب کې وغیره په لسګونو اکابرو د جمهوري نظام ته کفري نظام ویلی دی. او دا تحقیقات چې مونږ ګورو په دې چې کوم کتابونه لیکلی شوي دي لکه ادیان کې جنگ یا د مفتی مختار الدین حفظه الله کتاب اسرار العروج وغیره ډیر کتابونه دي. نو په دې متیقن یو که نور څوک هم مطالعه کړي نو په دې به متیقن شي چې جمهوري نظام کفر نه بلکې کفر اکبر دی. مونږ ورونو تم دعوت ورکو، نور ورونو تم چې دا کتابونه د مطالعه کې دا موضوع دی وګوري. بعضې ورونه طرز انتخاب ته جمهوریت وایي او وایي چې د خلفای اربعو د هر یو طرز انتخاب جدا و. حالان کې جمهوریت طرز انتخاب نه دی بلکې متعارف جمهوریت. هغه په کتابو کې علماو لیکلی دی. مفتی مختار الدین صاحب حفظه الله د متعارف جمهوریت شرقي وي که غربي وي، شمالي وي که جنوبي وي، فوقي وي که تحتي وي، د دې ټولو جمهوریتونو حقیقت دا دی چې د عوامو حکومت د عوامو په ذریعه او د عوامو د فایدې دپاره. په مشرق کې هم دا جمهوریت دی او په مغرب کې هم، په شمال کې هم، په جنوب کې هم. په هر جمهوریت کې کثرت رای ته د خدای مقام حاصل وي. ګورې قادیانی ازلی کافرو، لیکن جمهوریت بیا په کثرت رای سره ډیر وخت وروسته کافر کړو. اوس هم دا شک شته دی او د احتمال شته د اسلامي پالټۍ دا وایي چې که موږ نه یو نو قادیانی معاذ الله بیا رانه مسلمان کوي.
نو د کثرت الرای په ذریعه دا کفر منسوخیدیم شي، دا کفر رامغلو د کثرت الرای په ذریعه او منسوخیږم د کثرت الرای په ذریعه. یعنی په جمهوریت کې په کثرت الرای سره یو شی قانوني یعنی حلالیږي او بل شی غیر قانوني یعنی حرامیږي. په کثرت الرای کې کیفیت ته نه کتل کېږي، یعنی د علماو د مشایخو کثرت الرای ته پکې اعتبار نه وي، بلکې د عوامو کثرت الرای ته پکې اعتبار وي. او د عوامو کثرت الرای د حق د پاره هیڅ کله معیار نشي کېدلی. الله پاک فرمای و ان تطيع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله. مفتی مختار الدین صاحب د کربوغی شریف حفظه الله دغه کتاب د اسرار العروج الته یو عنوان لګولې ده په نوم د اسلام اور جمهوریت کا تقابلی جایزه، او بیا د اسلامی نظام او د جمهوری نظام په مابین کې 14 فرقونه لیکلي دي. مثلا په اسلامی نظام کې حکمرانی او حاکمیت د الله وی او ټول فیصله پکې د شریعت مطابق کیږي، او په جمهوری نظام کې حاکمیت او حکمرانی د عوام وی او فیصله پکې د اکثریت په بنیاد باندې کیږي. بعضی دستورونو او آئینونو کې دا لیکلي چې حکمرانی به د الله وي، هغه صرف د کاغذ خبره ده. بیا که د کاغذ خبره نشي عملی شي، نو د دې وجه نه عملی چې دا د الله حکم دی، بلکې د دې وجه نه چې کثرت رای دا فیصله کړې ده چې حکمرانی به د الله وي. نو د الله حکمرانی په کې کثرت رای ته محتاج دی. دویم دا چې په اسلامی نظام کې د طاقت سرچشمه قرآن سنت او فقه، او په جمهوری نظام کې د طاقت سرچشمه عوامي او فیصله کن حیثیت پارلمنت ته پکې حاصلي. دا پارلمنت د جمهوریت جز دی. بعضې د شرقي او د غربي فرق چې کوي، نو په شرق کې فیصله کن حیثیت پارلمنت ته حاصل دی او په غرب کې پارلمنت ته حاصل دی. پارلمنت ته پکې د خدای مقام حاصلي. دارنګه په اسلامی نظام کې قوانین قطعی غیر قابل تنسیخی، او په جمهوری نظام کې هر اصل او قانون پارلمنت منسوخولی شي، بحث پې کوي. او څلورم دا چې په اسلامی نظام کې فیصله په حق او عدل باندې کیږي، او په جمهوری نظام کې د عوامو په خواهش باندې کیږي. پنځم دا چې په اسلام کې د حکمران د پاره جدا شرایط دي او په جمهوریت کې جدا دي. مثلا په اسلام کې د حکمران د پاره دا شرایط دي چې حکمران به مسلمان وي، عاقل به وي، بالغ به وي، سلیم الحواس به وي، نارینه به وي، عادل به وي، په احکام شرعیه به عالم وي. او په جمهوریت کې د عوامو خواهش د حکمرانۍ د پاره معیار دی. نو د عوامو په خواهش کله ښځه حکمرانی او کله داسې جاهل مطلق حکمرانی چې د ختم نبوت په لفظ هم تلفظ نشي کولی. حضرت حسین رضی الله عنه ته معاذ الله نواسی خدا وی، د رحمان بابا اشعار ته قرآن او حدیث وی. په اسلامی نظام کې د بل فرق دی. په اسلامی نظام کې مقدس دستاویز قرآن سنت او فقه ده، او په جمهوریت کې د ټولو نه مقدس دستاویز آئین او دستور دی. او د تقدس باوجود پارلمنت پکې د ترمیم او د تنسیخ حق لري. حالانکه ګوري په شریعت کې هیڅ چاته د ترمیم او د تنسیخ حق نشته، او په دې جمهوریتونو کې دا حق شته، پارلمنت ته حاصل دی. بعضې وایي چې زموږ دا دستور اسلامي دی. اول خو اسلامي نه دی، بل فرض که اسلامي شي نو بیا پارلمنت ته پکې د ترمیم او د تنسیخ حق ورکول اسلام دی که کفر دی. بل دا چې په جمهوریت کې سیاسي پارټو ته اهمیت حاصلي، او هیڅ جمهوریت د حزب اختلاف او حزب اقتدار نه بغیر نشو نما نشي کولی. او په اسلام کې د سیاسي پارټو گنجائش نشته. مسلمانان ټول یو جماعت دی چې د ټولو مقصد اعلا د کلمت الله ده. د دې په مقابله کې حزب الشیطان دی. زمونږ په دې پارټو کې بعضې پارټۍ وایي چې زمونږ مقصد اعلا د کلمت الله ده، نو مقابله پارټۍ هغه خو به حزب الشیطان شو، هغه د اعلا د کلمت الله په مقابله کې و پالټۍ شوه. نو بیا خو مفتی صاحبان دی فتوا ورکړي چې دا نورې پالټۍ بیا کافرې دي که مسلمانې دي چې د اعلا د کلمت الله په مخ کې رکاوټ جوړیږي. دارنګې په جمهوری ملعون نظام کې د هیڅ قانون او هیڅ شخص تایید
دا د حق او د صداقت په بنیاد باندې نه بلکې د پارټۍ په بنیاد باندې وي. دارنګه په اسلام کې یو د بل احترامي او په نیکیو کې یو د بل سره تعاوني، لیکن په جمهوریت نظام کې تاسو به په دې جلسو کې ګورئ چې همیش یو د بل تذلیل او یو په بل طنز او طعن وي. نو له دې وجنه مفتی مختار الدین صاحب حفظه الله کتاب لیکلی اسرار العروج او د جمهوریت عنوان پکې دی، بحث پکې دی، تاسو هغه مطالعه کوئ. نورم ډیر کتابونه د ادیان کې جنگ عاصم عمر صاحب لیکلی دی، نور زیات کتابونه هم شته. مفتی مختار الدین صاحب فرمایي چې بېشکه چې جمهوریت د اسلام په خلاف یو ژور سازش دی، او بیا فرمایي چې مسلمانانو ته پکار دي چې د دغه دجالانه نظام نه بایکاټ وکړي او خپل زندگی په اسلامی اصول آباد کړي.